ستاد فراق لدرد یارنا می ډیر وژړل. آیا تا ته د هغه خورېدونکي افت خبر رسېدلی دی؟ ځینې مخونه به په هغه ورځ ترېدلي او ویرونکي وي. سخت ربړې ستونکي ستړي کېدونکي به وي، په سخت ګرم اور کې سوځېدونکي به وي. د خوټېدلې چینې اوبه به هغو ته د څښلو لپاره ورکول کېږي. د اغزي لرونکو وچو وښو یا ونې څخه پرته به هېڅ ډول خواړه د هغو لپاره نه وي چې نه به پرې چاغېږي او نه به یې لوږه پرې ایسته کېږي. ځینې مخونه به په هغه ورځ ښېرازه وي، په خپلو کړنو به خوشحاله وي، په لوړ مقامه جنت کې به وي. هېڅ بابیزه خبره به هلته وانه وري. په هغه کې به بهېدونکي چینې وي، په هغه کې به لوړ د ناستې تختونه وي او ډکې پیالې به ایښودل شوي وي.